السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کله چې الله جل جلاله پر یوه سیمې د عذاب 100% نیت وکړي، نو بیا که په دې سیمه کې یو کوچنی مازې الحمدلله ووایي، بیا نو الله تعالی جل جلاله له هغې سیمې څخه 40 کاله عذاب لرې کوي. څونه ښه خبر ده. دا راځئ دغه کار زده کړو. بس چې هر رقم عذابونه راځي کوچنیان دي الحمدلله وایي، نور به 40 کاله بیا له هغې سیمې څخه د عذابونه لرې. دا زه نه وایم، دا دی وایي. تاسې دی ټول واورئ، په اخر کې بیا موږ نور معلومات خپروو. راځئ. بیضاوي شریف مې هغه ورځ یو حدیث ولیدی، رسول علیه الصلاة والسلام ویل الله تعالی چې د یو قوم د عذاب اراده وکړي، حتما مقضیه، خامخا چې الله تعالی دغه قوم ته عذاب ورکړي. الله تعالی د یو قوم د عذاب اراده وکړي او حتما مقضیه، الله تعالی خامخا ودغه قوم ته عذاب ورکړي. وایي الله تعالی اراده کړې د عذاب چې حتما به پر دغه قوم زه عذاب راولم. خدای داسې اراده کړې ده. بیا وایي په دغه قوم کې یو کوچنی راولاړ شي، دا الحمدلله شریف آیتونه ووایي، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وایي الله تعالی دغه ملایکو ته ندا وکړي، اواز وکړي چې ای ملایکو بیرته را واپس سي، را روانې سي، راسي، عذاب مو ورکوي. وایي 40 کاله الله تعالی د دغه قوم عذاب پورته کړي د یوې الحمدلله په خاطر باندې. 40 کاله الله بلا کیفه د یوې الحمدلله د دې کوچني د وینا په خاطر باندې الله تعالی 40 کاله د دغه قوم سوی عذاب پورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دومره منقبت لري. نو الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن تلاوت وا. د ګوره په زمر کې امت ته هم خطاب دی چې د قرآن تلاوت کوه. قرآن نورانیت لري. قرآن هغه کم نورانیت چې په قرآن کې ستا، کم برکت چې په قرآن کې ستا، په ډېرې شانې کې هغه برکت نسته. قرآن نورانیت لري، قرآن برکت لري. سید الرسول صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې په قرآن تلاوتوي او د سید رسول د دې مبارکې خولې څخه چې په قرآن راوتی. تېره جمعه کې یو بیان موږ وکړي چې د مکې کفار چې به کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلام اورېدی، دا کوچنیان به پټول. دغه مېلمانه چې به ورته راغلل هغه به مکې مکرمې ته تر هغه وخته پورې نه راپرېښول چې د الله پیغمبر به لمونځ خلاص کړی نه وای. ول هسې نه دغه کلام د پیغمبر علیه السلام څه واوري، بیا هسې نه چې دا خلک ایمان اړي په ایمان مشرف شي، هسې نه چې هغه په ایمان مشرف شي. نو ګوري قرآن عظیم شان د ننه نورانیت لري، قرآن عظیم شان د ننه برکت لري. په قرآن عظیم شان کې یو رقم تاثیر شته. تاسو واورېدله چې د الحمدلله فضیلت د یو کوچني له خولې څخه هغه 40 کاله د عذاب لرې کېدل. په هر حال لنډه خبر دا ده چې دغه حدیث دا درواغ دی، دا حدیث نه دی، دا پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم درواغ تړل سوي دي. او له دې څه وروسته د شیخ صاحب کوثري مکمله څېړنه د دغه حدیث اړوند راځئ دا ټوله وګورئ. خو له هغې څخه وړاندې دغه ملا عموما پر منبر باندې یا اسرائیلیات وایي، یا د هندویزم کیسې کوي، یا د ناګانو کیسې کوي، یا دغسې دروغجن شیان خپروي د حدیث په نامه باندې. دا کس وپېژنئ. راځئ د کوثري صاحب څېړنه تر اخره پورې وګورئ. نور پر الله سپارم. ډېره مننه. ژوند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه یو موضوع روایت، درواغ کذب روایت چې د سورة الفاتحه په فضیلت کې مفسرین ذکر کوي، ډېرو تفسیرونو ذکر کوي دي. زموږ وروستي په تفاسیرو کې امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې، او علامه حنبلي دمشقي رحمه الله په اللباب په علوم الكتاب کې، او فیروز آبادی رحمه الله په بصائر ذوی التمیز کې، او دا رقم په نورو کتابونو کې هم په د ارشاد عقل السلیم د ابو سعود کې، او په روح البیان کې. روح البیان د موضوع احادیثو یو خاص سرچینه ده. روح البیان او د هغه سره په څنګ کې ساوي، دا د موضوعاتو خاص سرچینې دي. په دې کې بیخي ډېر ذکر کېږي. دا ټولو ذکر کړی دي. هغه روایت دا دی چې الله جل جلاله کله د یو قوم په باره کې د عذاب حتمي فیصله وکړي، بیا یو کوچنی د دوی د کوچنیانو سره الحمدلله رب العالمین ووایي، او رب جل جلاله چې کله دا واوري نو د دې 40 کاله عذاب پورته کوي. د روایت تورې داسې دي: عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا
فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم العذاب 40 سنة. دا روايات دا مفسرين ذكر کړی دي او دغه روایت یوار د دې سند امام ثعلبي رحمه الله چې کوم تفسیر دی الکشف والبيان عن تفسير القرآن دغه په 90 صفحه اول جلد کې دا روایت ستا دغه سند دی. أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن صاحب قال أخبرنا المامون بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان بهذا روايته چې الله پاک د يقوم د عذاب فیصله وکي حتمي بیا د دکشنی د الحمدلله د اوریدلو په وجه باندې 40 کال ځین پورته کی دغه سند دی او د دې کتاب ما سوا بل داس کتاب چې په سند د روایت راوړي نست نورو چې راوړي دی هغه بلا سند راوړي. دا روایت موضوع دی، درواغ دی، کذب دی او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نسبت ناروا دی. دا خبره کوم کتابونو ذکر کړی ده. یو دا هغه کتابونو چې دا خبره ذکر کړي چې دا روایت موضوع دی، دا السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير چې مشهور په تفسیر د خطیب الشربینی دی. هغه دا روایت نقل کړي وما رواه البيضاوي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. دا روایت ذکر کړي بیا حدیث موضوع، دا حدیث درواغ دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صحیح نه دی. په تفاسیرو کې دا خبره کړې ده. او علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل کتاب نواهد الابکار وشوارد الافکار هغه د بیضاوی چې کوم احادیث دي دغه پر احادیث باندې د کلام د پاره د کتاب لیکلی دی. په هغه کې لیکلی دی چې دا روایت موضوع دی. او دا رقم امام عجلونی رحمه الله په کشف الخفاء و مزيل الالباس په دې کتاب کې لیکلی دی چې دا روایت موضوع دی. هغه داسې وایي، دا روایت ذکر کی بیا وایي فإنه موضوع كما قاله الحافظ العراقي وغيره وقيل إنه ضعيف. چا ویلی دی چې ضعیف دی، نو که ضعیف سی مراد دی هغه شدید ضعیف دی، موضوع دی. او دا رقم دغه روایت امام زين الدين محمد بن علي المناوي رحمه الله ففتح السماوي کی دا روایت ذکر کړی دی. بیا داسې وایي أخرجه الثعلبي في تفسيره وهو موضوع. قال الولي العراقي فيه أحمد بن عبد الله الجويباري ومأمون بن أحمد الهروي كذابان وهو من وضع أحدهما دوا كذاب دروغجن راویان پکښې دي او په دوی دوو کې یوه دا درواغ جوړ کړي دي. دا علامه مناوي رحمه الله وایي. او دا رقم دا داسې یو موضوع روایت دی چې په دې باندې مثال بیانېږي. الاسرائیلیات والموضوعات کې چې کله پر تفسیر د ابو سعود باندې ارشاد العقل السلیم الى مزايا القرآن الكريم باندې پر هغه تفسیره کوي، نو وایي دا ډېر ښه تفسیر دی. صفت یې وکړي بیا اخر کې داسې وایي ومما يؤخذ عليه هغه چې پر ده باندې مؤاخذه کیږي هغه ذكره مطابعا للزمخشري والبيضاوي الأحاديث المروية في فضائل القرآن سورة وهي موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث. داسي روایات نقل کی چې د اهل حدیثو په اتفاق باندې چې کوم خلک په حدیث کې علم لري دا هغه په اتفاق باندې هغه موضوع وي. ومثل الحديث الذي ذكروا في فضل سورة الفاتحة حيث قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دغه روایت چې موضوع دی په اتفاق د محدثینو باندې دا تمثیلا ذکر کړی دی چې دغه ذکر کړی دی دا راوړی دی. اوس یوه خبره دا ده چې تقریبا امام سیوطي
نواهد الأبكار، إمام مناوي الفتح السماوي، إمام عجلوني كشف الخفاء، إمام خطيب شربيني ده تفسير أو الإسرائيليات والموضوعات. تقريبا دا 15 کتابه دا د دې روایت موضوع وای، کذب وای، درواغ وای. نو اوس دا ولې درواغ دی دا روایت، ولې موضوع دی؟ پر دې دلیل چې شته په دې کې دوه راویان چې هغه دواړه دروغجن دي، مامون بن احمد الهروي او احمد بن عبد الله دام هروي دي، دواړه د هرات دي. دا دوه روات دواړه دا مشهور هراتی او دا دواړه داسې دروغجن راویان دي چې د دوی په درواغو باندې داسې متل ذکر کړي، په مثال په ذکر کړي د دې په درواغ باندې. حتی د جویباری په اړه خدا راغلی چې په مجلس کې اختلاف شو چې حسن د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه سما لري کنه لري، د پراغه ځای سند ورته جوړ فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث په سما د حسن کې د ابو هريره نه په دغه غړي باندې په سند جوړ. دا دونه دروغجن. په دا میزان الاعتدال کې امام زهبي رحمه الله د په اړه باندې پر بحث کړی دی، خدای کې ویلي دي قال النسائي ودارقطني كذاب. قلت زهبي خپل وایي الجوباري دي ممن يضرب المثل بكذبه. دا سړی دی چې د په دا درواغو باندې یو مثال ویل کېدی. امام بيهقي رحمه الله وایي اما الجويباري فاني اعرفه حق المعرفه بوضع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي شپ يجنم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درواغ او احاديث جوړي. فقد وضع عليه اكثر من 1000 حديث. يوازي جويباري زر زيات احاديث وذكر دي. حكيم دي وي وسمعت الحكيم يقول هذا كذاب خبيث وضع كثيرا في فضائل الاعمال لا تحل روايه حديثه بوجه. دا احمد بن عبد الله ابن خالد الجوباري الهروي دغه کذاب راوي پکښه دی. او د ورسته چې کوم راوي دی چې د سریوات کې مامون بن احمد هغه هم دغه کذاب راوي دی. نو د دې دوه کذابانو په روایت باندې په سند باندې دار نقل شوی دی. نو په دې وجه باندې دا روایت موضوع دی او د فضایلو د قرآن صحیح روایات ستا په موضوع روایاتو په کې ضرورت نشته. د دې دا غرض نه دی چې خامخا دې موږ پر یو چا باندې رد کړو، بلکې دا یو حدیث دی، ډېرو تفاسیرو ذکر کړی دي او خلک یې وایي. په کار دی چې د دې څه د راتلونکو دپاره اعراض وکړي. دا رقم روایات چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درواغ دي، د هغه ویل ناروا او ناجایز دي، نو ډډه دې ځینې وسي. او دلته د دې رواتو د کذب سره یو بل خفي علت هم شته. هغه علت دا دی چې دلته ابو معاویه الضریر عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي دي. ابو معاویه الضریر د اعمش په شاګردانو کې د طبقه اوله سره دی او سق الناس دي، خو د هغه څخه بغیر په نورو کې بیا ضعیف دي. دا هم یو خفي علت چې په دې روایت کې وجود لري.